د یوټوب د لپاره درې غوره هغه ټاپک چې په نن سبا وخت کې زیات په ټرینډینګ کې روان دي. لومړی تاسو دا چینل وګورئ. د دې چینل نوم د DRK ټاکس په کال 2021 کې جوړ شوی. یوازې ورته 241 ویډیو اپلوډ شوي، له میلیون څخه زیات سبسکرایبر لري. هره ویډیو له میلیون څخه زیات ویوز لري. دا چینل د یو هندي یوټوبر لخوا پرمخ وړل کېږي. دا نو په کوم ټاپک باندې کار کوي او څرنګه کولی شو موږ ورباندې کار سټارټ کړو. طریقه درته درښیم، خو له هغې نه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نه یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. دوستانو لومړنی ټاپک موږ او تاسو سره د یوټوب ټیپس اینډ ټریک. که چیرې تاسو پر یوټوب باندې په دغه برخه کې کار وکړئ نو تاسو کولی شئ په کم وخت کې زیات پرمختګ ترلاسه کړئ. ځکه دوستانو تر اوسه پر پښتو ژبه کې هېڅ داسې شخص نشته چې په دغه چینل یا پر دغه ټاپک باندې کار وکړي. که چیرې تاسو سره د یوټوب اړوند لږ علم یا لږ معلومات هم ولرئ، تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره پر همدې برخه کې مخته لاړ شئ. خو که چیرې تاسو بیا هم معلومات نه لرئ، کولی شئ چې سټیپ بای سټیپ په قرار هره ویډیو جوړه کړئ او یوټوب ته اپلوډ کړئ. څرنګه؟ نو تاسو به دوستانو راشئ یوټوب ته، په سرچ کې به ولیکئ یوټوب ټیپس اینډ ټریک. نو تاسو به د یوټوب څخه اړوند ویډیوګانې راشي، کولی شئ لږ زره زده کړه وکړئ او همغه زده کړه باندې ویډیو جوړه کړئ او بیا یوټوب ته اپلوډ کړئ. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ پر دغه ټاپک باندې کار وکړئ. دا یو غوره ټاپک دی، ځکه تر اوسه پر پښتو ژبه کې کوم شخص پر دغه ټاپک باندې کار نه دی کړی. نو دوستانو دوهم غوره ټاپک موږ او تاسو سره د آنلاین ارنینګ. ځکه دوستانو نن سبا هر شخص په یوټوب، فیسبوک او نورو میډیا باندې د آنلاین ارنینګ په باره کې سرچ کوي. که چیرې تاسو پر همدې ټاپک باندې کار سټارټ کړئ، کولی شئ په کم وخت کې زیات ویوز ترلاسه کړئ. نو څرنګه کولی شو پر همدې برخه کې کار وکړو؟ تاسو دوستانو که چیرې د آنلاین ارنینګ په باره کې لږ معلومات هم ولرئ، ډېر په اسانۍ سره کولی شئ دا ټاپک پر مخ یوسئ. خو که چیرې تاسو معلومات نه لرئ، بیا هم کومه ستونزه نشته. ځکه دوستانو یوټوب څخه تاسو زده کړه کولی شئ. تاسو به راشئ یوټوب ته، په سرچ کې به ولیکئ آنلاین ارنینګ ویډیو. تاسو به د یوټوب د ویډیو څخه ډک راواخلئ. کولی شئ هره ویډیو چې ستاسو خوښه شي کلیک ورباندې وکړئ او زده کړه ترلاسه کړئ. او که چیرې دوستانو تاسو شارټ ویډیو جوړوئ پر همدې برخه کې، بیا دوستانو راشئ یوټوب ته، په سرچ کې ولیکئ آنلاین ارنینګ ټیپس. نو تاسو به شارټ ویډیوګانې مخته راځي، کولی شئ پر اسانۍ سره شارټ ویډیو انتخاب کړئ او اړوند ویډیو ورباندې جوړه کړئ. دا دوستانو غوره ټاپک د دوهم نمبر کې آنلاین ارنینګ. دغه د ټاپک باندې کار پیل کوي. په لومړیو کې به تاسو سره دا ټاپک سخت وي، خو په اسانۍ سره پرمختګ پکې کولی شئ. دریم نمبر غوره هغه ټاپک چې زه پخپله هم پکې کار کوم او اړوند ویډیو ورته جوړوم، هغه دا ډیلی نیوز. که چیرې تاسو وخت لرئ او یا هم غواړئ یوټوب ته په رښتینې ډول سره کار وکړئ، نو تر ټولو غوره ټاپک دا هم د ډیلی نیوز. تاسو کولی شئ د یوې سیمې یا یو هیواد اړوند ترسره شوې جالبې پیښې راواخلئ، ویډیو ورباندې جوړې کړئ او بیا یې ټیک ټاک، فیسبوک او یا هم یوټوب ته اپلوډ کړئ. تاسو کولی شئ دې ټاپک باندې ډېر په اسانۍ سره کار وکړئ. کار یې اسانه ده خو لږ وخت غواړي. تاسو به په کم وخت کې پرمختګ وکړئ که چیرې تاسو رښتینې یاستئ. دا ټاپک ډېر اسانه ده دوستانو. فرض که په یو هیواد کې یو تازه پیښه رامنځته کېږي، تاسو کولی شئ د همغې اړوند یو شارټ ویډیو جوړه کړئ. همدغه شارټ ویډیو بیا کولی شئ فیسبوک، ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ. دغه دې ویډیوګانو باندې ویوز زیات راځي او ترڅنګ یې سبسکرایبر هم تاسو کولی شئ په کم وخت کې ډېر ترلاسه کړئ. دا ټاپک غوره ده ځکه ما پخپله ورباندې کار سټارټ کړی. دا ډیلی نیوز کولی شئ تاسو هم له همدې درې ټاپکو څخه یو دانه انتخاب کړئ او خپل ځان دپاره چینل پر مخ یوسئ. که چیرې دا ویډیو تر دې ځایه معلوماتي وه، حتمي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که چیرې کومه پوښتنه درسره وي، کولی شئ په کامنټ کې راسره شریکه کړئ. هیره مو نه وي، زموږ د وټساب چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ له موږ سره ګډون وکړئ. بېلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.